د غزني ښاروالۍ له لوري د 24 میلیونو افغانیو په ارزښت په 5مه ناحیه کې د 1200 مترو په اوږدوالي 2 سړکونه او په 6مه ناحیه کې د 500 مترو په اوږدوالي سره یو استنادي دیوال له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. موږ د دریو پروژو د افتتاح شاهدین یو. یوه پروژه موږ تاسو فعلا په واقع د قلعه شهاده کانال ده یا استنادي دیوال تقریبا د 500 مترو په اوږدوالي باندې او دوه نورې پروژې د موږ د توحید آباد په ساحه کې نن افتتاح شوې چې هغه دوه سړکونه پیوسته وو. یوه پروژه 600 متره بله پروژه 600 متره مجموع کې 1200 متره سړک و سره جویچې. د سیمې اوسیدونکي د ښاروالۍ له لوري د بنسټیزو پروژو په پلي کېدو خوښ دي. په خبره یې د دغه استنادي دیوال له رغولو مخکې له زیاتو ستونزو سره لاس او گریوان و. مشکلات از این خیلی زیاد بود میرم. بر نگاه سیاه اینجا بالا میشد و خیلی مردم در تکلیف بود و یالی از امارت اسلامی خیلی خوشحالی، خیلی جای تشکر منی، جای حمد میکنی کمی دریا را جور کرده. یک جهان تشکر. الحمدلله امسال در دوران امارت اسلامی افغانستان اینا شفقت کردن، مهربانی کردن. یعنی یک پروژه را که تمویل کنندش موسسه یونبس بودن با همکاری ریاست ښاروالي یعنی تطبیق شده. د غزني ښاروالۍ مسؤلین وایي د یو کال راهیسې لسګونه لویې او وړې پروژې د غزني ښار په مختلفو سیمو کې پلي کړي. دوی وایي پلان کې لري چې د نورو دغه ډول ټولګټو پروژو ترڅنګ د قلعه شهاده سیمې د کانال پاتې چارې هم بشپړې کړي.